السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي او دا په څه کې کار کوي د دې ټولو پوښتنو ځواب به انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو ځان سره لایک شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې موږ تاسو مخې ته راوړو. نن زموږ ویډیو د نورو ویډیوګانو په څیر مختلفه ده. دا ویډیو خاص کر ماشومانو دپاره ده. که موږ وګورو په دغه ټایم کې د موسم بدلیدو په وجه او د موسم چینج کېدو په وجه اکثر ماشومان چې عمرونه یې د 1 کال نه واخله تر 7 8 او حد اقل تر 10 کلو پورې وي نو د هغو سینه ډیره زیاته خرابه وي او سینې په وجه هغو زکام او ټوخی او شدیده تبه وي. نو دې لپاره موږ راوړی دی یو ډیر بهترین ایټم د کوم نوم چې دی سیپیم ډي سیرپ. دا یو ملټي نیشنل کمپنی هیلټن کمپنی جوړ کړی دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو که کوم ماشوم هم تبه وي ټوخی وي سینې خراب وي او هغې په وجه باندې هغه د ډیر تکلیف سره مخ وي نو پریشانه کیږئ مه او دغه بهترین ایټم په استعمال سره دغه مشکل ختمیدی شي. سیپیم ډي سیرپ یو ملټي نیشنل کمپنی هیلټن جوړ کړی د دې پرایز هم ډیر مناسب دی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو خصوصي په ژمی را روان دی ژمی سره او ژمی او اوړي په دغه مابین کې چې موسم چینج دی موسم بدلیږي ګرمۍ نه یخنۍ خواته روان دی نو اکثر ماشومان تبه ټوخي زکام څخه ډیر زیات په تکلیف او هغو ته ډیر مشکل نو دغه سیرپ سره د دغه ستونزې حل حتمی دی. سیپیم ډیس یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې په استعمال سره د ماشومانو تبه ټوخی زکام او نور قسمه مشکلات ختمیدی شي. نو د ماشومانو انفیکشن دپاره سیپیم ډیس یو ډیر بهترین سیرپ دی او موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه سیرپ په استعمال سره دغه ستونزه ختمیدی شي. همداسې د استعمال ښه طریقه یې دا ده چې په ورځ کې 2 ټیمه استعمال شي حد اقل 15 ورځې. نو که یو سیرپ له 2 سیرپه یو ماشوم دپاره تاسو واخلئ او هغه سهار ماښام 15 ورځې ورکړل شي نو هغې سره به انشاءالله تبه ټوخی او د ماشومانو زکام او د ماشومانو تبه ختمه شي. نو دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او پرایز هم مناسب دی ملټي نیشنل کمپنی هم جوړ کړی او په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو مکمل خاتمه ممکنه ده. نو که چا هم په کور کې ماشومان وي او ماشومان مریضان وي د سینې خرابېدو په وجه ټوخي په وجه تبې په وجه او د ماشوم مختلف انفیکشن په وجه باندې هغه باندې شدیده تبه وي نو د هغې لپاره دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغه مشکل خاتمه کیدی شي. نو که څوک هم دغسې مشکل لري په کار ده ورته چې دغه ایټم ځان له واخلي او د دې استعمال وکړه. نو دا یو ډیر ښه ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغو ستونزو او مشکلاتو حل ممکن دی. که پرایس ته راشو هم سیپیم ډیس سیرپ پرایس هم ډیر مناسب دی په 330 یا 330 یا 320 روپۍ باندې یو سیرپ دی. نو که وګورو پرایس هم د دې ډیر مناسب دی او په ښه او مناسب په ریزنیبل پرایس باندې دا میلاویږي بل په هر میډیکل سٹور کې پیدا کېده هم ممکن دي او په اسانۍ پیدا کیږي. نو که وګورو نن سبا هر ماشوم د دغه مشکل سره مخ دی د تبې د ټوخي د سردرد او د نورو انفیکشن په وجه باندې د شدیدې تبې په وجه هغه ډیر زیات په تکلیف وي. نو هغې دپاره سیپیم ډیس یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د دغه ستونزې ختمیدل ممکن دي. نو که څوک هم دغسې مشکلات لري پکار ده چې دغه سیرپ استعمال کا. سیپیم ډیس فارموله سیپیګزیم ده او دغه پکې ملټي نیشنل کمپنی هیلټن جوړه کړې ده. نو موږ هم همدغه سیرپ خوښ کړو تر څو تاسو ته راوړو ځکه که وګورو د دې پرایس هم ډیر مناسب دی په 330 یا 330 روپۍ باندې یو سیرپ دی او بل طرف ته یې پیدا کېدل هم په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ کیږي. نو که چاته هم د ماشومانو تکلیف وي او ماشومانو تبه ټوخی زکام او د سینې انفیکشن وي نو هغې دپاره دا یو ډیر بهترین سیرپ دی او د دې په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې خپلو ماشومانو دپاره دغه سیرپ حتمی په کور کې وساتئ. کله هم چې ماشوم سینه خرابه وي زکامې وي تبې وي ټوخی وي نو پکار ده چې د دې سیرپ څخه سهار ماښام 15 ورځو پورې ورکړل شي. نو انشاءالله د تبې درد او د سینې انفیکشن زکام ټوخی دغه به مکمل خاتمه وشي. نو موږ تاسو ته ریکمنډ کوو چې دغه ایټم استعمال کړئ.
همداسې دې ته ورته نورو ښکلو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض ځان سره لایک شیر کړئ تر څو نور دوستان هم خبر شي او له دغې څخه پیدا واخلي. زموږ به پوره هڅه او کوشش وي چې مختلف میډیسن چې کوم ډیر فایدهمن وي او روزانه په ژوند کې استعمالیږي موږ تاسو ته راوړو او تر څو د هغو په ګټو تاوانونو او نه خبر شئ او ګټه ترې واخلئ. نو زموږ چینل ځان سره خامخا سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او موږ به دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې ستاسو مخې ته راوړو. د خپل ځان او روغتیا خیال وساتئ.